مهمه خبره ده د ورونو لکه څنګه چې وویل سول شاوخوا تیر 50 کلونه چې دلته اشغالګر راغلی و نظامي و عسکري یرغل سوی و ورسره په څنګ څنګ کې فکري و فرهنګي یرغلونه هم سوي و زموږ د ارزښتونو د بدلولو هڅې او کوششونه سوي و په ځانګړې توګه په تیر 20 کاله کې په دې برخه کې د مختلفو اړخونو او جهتونو لخوا څخه تر بېلابېلو نومونو او عنوانونو لاندې کار سوی و. د اطلاعات فرهنګ وزارت تر چتر لاندې دا 3 کمیسیونونه چې د کتاب د ارزونې کمیسیون دی، همدا ډول د رسنیزو تخطیو او سرغړونو کمیسیون دی او د تبلیغاتي تابلوګانو د اصلاح کمیسیون دی. په دې برخه کې ګډونوالو یا ډېرې هڅې کړي، کوششونه یې کړي او هر هغه څه چې د نظام پالیسي وه یا د دغه کمیسیونونو کړنلاره وه تر ډېره پورې هڅه او کوشش داسې وي چې په ډېر ښه شکل باندې په دقیقه توګه باندې موضوعات وڅېړل سي او په هغه شیانو باندې فیصله وسي چې هغه زموږ او ستاسو د ټولنې دپاره د ځوان نسل دپاره زموږ او ستاسو د هیواد د علیا منافعو دپاره ګټور وي. په دې برخه کې د کتابونو په برخه کې چې کوم کتابونه هغه کتابونه جمع سوي دي بدیل ناشرانو ته ورکول سوی د هغه کتابو، یعنی کوم کتابونه چې هغه زموږ د ارزښتونو خلاف وه یا هغه معیارونه چې ورته ټاکل سوي وه د هغو خلاف وه، هغه کتابونه چې د ناشرانو څخه راټول سوي دي یا دوی په خپله داوطلب راوړي دي د هغو کتابو بدیل ورکول سوی دی. زموږ غوښتنه او هیله هم د رسنیو څخه هم د کتاب پلورونکو څخه او هم د شرکتونو څخه غوښتنه مو دا ده، د رسنیو څخه مو غوښتنه دا ده لکه څنګه چې اسلامي امارت د اطلاعات فرهنګ وزارت د رسنیو حامي او ملاتړی بنسټ د حمایت کوي، د رسنیو هم دا فرض او وجیبه جوړیږي چې هغه څه اوریدونکو ته لیدونکو کتونکو ته وړاندې کړي چې زموږ د ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. همدا ډول هغه څه چې زموږ ټولنه او جامعه یې غوښتنه لري د هغه خلاو د ډکولو دپاره داسې څه وړاندې کړي چې هغه ګټور وي. که رسنۍ هغه معیارونه چې ورته ټاکل سوي دي پر هغه باندې صحیح ولاړ سي نو دا به دوی هغه خپل اصالت او رسالت هم ساتلی وي، د هیواد دپاره به یې کار هم کړی وي، همدا ډول د ټولنې د اذهانو د انحراف مخه به هم نیول سوی وي او خپل مسؤلیت به یې ادا کړی وي. همدا ډول د کتاب پلورونکو د ناشرانو څخه لکه څنګه چې اسلامي امارت یې ملاتړ کوي، هڅه او کوشش یې دا دی چې د کتاب د چاپ صنعت ته وده ورکول سي، د ناشرانو په بېلابېلو برخو کې حمایت وسي. د دوی څه هم غوښتنه او هیله دا ده چې هغه څه ټولنې ته وړاندې کړي، ځوانانو ته یې وړاندې کړي چې هغه د سبا ورځې دپاره دوی ته هم خدایي مسؤلیت نه وي او خلکو هم یو اندازه نفع ورباندې اخیستې وي. اسلامي امارت په تمامه معنا باندې د ناشرانو څخه د کتاب پلورونکو څخه حمایت او ملاتړ کوي، همدا ډول د لیکوالانو څخه د استادانو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې دوی په دې برخه کې راوړاندې سي، داسې څه ولیکي په بېلابېلو برخو کې چې زموږ د ټولنې دپاره ګټور وي، زموږ د ځوانانو د ارتقا لامل وګرځي. هغه تبلیغاتي شرکتونه چې دوی اعلانات ورکوي یا لوحې او تابلوګانې په خپلو شرکتونو باندې یا په عام بازار کې نصب کوي، د هغوی څه هم غوښتنه دا ده چې تر ډېره پورې د هغه
اصطلاحګانو څخه دوی کار واخلي چې هغه زموږ ملي مصطلحات وي، زموږ په رسمي او په ملي ژبو باندې وي او اولویت باید دې شیانو ته ورکړي. همدا ډول زموږ د ټولو هیوادوالو څخه د ځوانانو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې تیر 50 کلونه یا 20 کلونه چې زموږ د ژبو د تخریب لپاره کومه هڅه او کوشش سوې وه، په زرګونو بهرني لفظونه کلمات هغه په سیستماتیکه توګه باندې داخل سوي وه زموږ ژبو ته د پروژو په ډول باندې خلکو ته په واک کې ورکول سوي وه چې دوی باید دغه الفاظ او اصطلاحات په خبرو کې، په رسنیو کې، په نورو برخو کې ځای پر ځای کې ویې کاروي. نو زموږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی متوجه وسي هم ملي مصطلحات هم هغه الفاظ چې هغه زموږ د افغاني ژبو چې هغه پښتو او دري ژبې دي، د هغه الفاظ په خپلو خبرو، مکالمو او په لیکنو کې استعمال کړي. په پای کې د درېګونو کمیسیونونو د اعضاو څخه مننه کوو، قدرداني کوو چې په دې برخه کې خپل کار او خپل مسؤلیت په ښه توګه باندې ترسره کړی دی. زموږ سره په جلسو کې ګډون کړی دی، په ځانګړې توګه د کابل د ښاروالۍ او د دوی د نمایندګانو سره چې په دې برخه کې ډېره همکاري کړې ده. همدا ډول د ټولو دولتي اداراتو نمایندګان او خصوصي نمایندګان چې دلته زموږ سره و په کمیسیونو کې، هغوی همیشه په خپل وخت باندې راغلي دي، خپل مسؤلیتونه یې ترسره کړي دي. په آینده کې هم د دوی څخه زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې دوی په دې برخه کې نور هم همکاري وکړي، کار وکړي او د دې دپاره چې موږ ته کوم مسؤلیت را سپارل سوی دی، دا د نظام په سطح باندې دی، دا د هیواد په سطح باندې دی او اسلامي امارت دې برخې ته زیاته توجه کړي. نو باید دوی په دې برخه کې زیات کار وکړي، زحمت وباسي او نور هم خپل هڅې ګړندۍ کړي.